ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران آیت نمبر 100 او 1 د دې ځنه اخواته د دغه سورت 2 نمبر حصہ شروع کیږي تر آیت نمبر 100 پورې. پدې کې اولا ذکر د دریو قباحتونو د اهل کتابو دی او دا قباحتونه دې لپاره ذکر کوي تحذيرا لهذه الامه دا امت ترې نوې روي چې ګورې پام کوئ تاسو کې دا بیکاره خویونه را پیدا نشي. اول انکار دے د انفاقنا بالعذر الباطل یوسل یو آیت. دویم انکار دے د رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا بالعذر الباطل یوسل اتدرش ادو آیت. دریم نبض کتاب اللہ دے و کتمان دے لأجل الدنیا د اللہ تعالی کتاب شاته ورزول او عمل پہ نکول د دنیا د وجه. یو سلوات یاکی بیا زجر دے پا خوشحالی پا آغتا بما لم یفعلو من اظہار الحق. ورد حق دا اظہار کارون نکول حق اخکار کون او پدی خوشحالی دل. یو صلاتات یاکی میز کی بیا تسلی دا و تشجیع دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لرا علی الدعوت والجہاد. پا یوسل پنزات یا شپگت یاکی نو رب کریم فرمائی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا مونږ مخکې ویلیو که مو پام وي مقدمه کې چې قرآن کریم کې یو څه سلسلې وي. یو د هغې سلسلو نه سلسله الشکایات وه د شکایاتو سلسله. دا اوس یو شکایت دی رب کریم کوي فرمایي عنوان دا آیت دے ذکر قبائح الثلاثہ تحذیرا لنا
لقد سمع الله یقینا خامخا وورد الله تعالی قول الذين وینا دا اغی کسانو قالوا جویل اغی ان الله فقیرنا یقینا اللہ تعالی محتاج دے ونحن اغنیاء او من غنیان او مالداریو اللہ تعالی محتاج دے او من غنیان رب کریم فرمائی سنکتب زردی چه اوبری کو منگا یا با محفوظ کو منگا ما قالو آغا وینا چه بی اکڑا یو وقتلهم الانبیاء او وجلد بی انبیاء کرام لرا بغیر حق بغیر دکم جرم شرعنا ونقول او ابویهم بیتا اسکی عذاب سوزون کے حریق فاعل وزن دے پمانا دا فاعل سرا محرق او بویور تمونگا چه اسکی تاسو عذاب سوزون کے دا خبر اچھا کری و رب کریم چه وی چه مونگ یقینا دا دی خلق وینا ووریدا مفسرین کرام لکی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آغا مبارک فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یو خط اولی کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیور کا جلال شدا خط یہودو دا بنو قینقات یوسا او حقی اسلام تا ہمرا دعوت کا دا منز قائم اولو دا زکاة ورکولو طرف تیمرا دعوت کا او دی تیمرا دعوت کا وَأَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا دا چیزوی رب کریم تا قرض ورکی قرض حسن باری تعالیٰ تا ورکی مبارک لاړ داغی درسگاتا کلے چدا پیغام ورتوورو نو دوی پخپلو منځونو کې سره ویل خدای تعالی محتاج دی مونږ نه قرضونه غواړي مونږ خو غنیان یو قرض خو چې څوک غواړي هغه محتاج وي او مونږ غنیان یو رب کریم د دوی د دې بیکار وینا ذکر کوي فرمایي یقینا الله تعالی دغه خلق وینا وریدا و بیغمکی کی دینا سنکتبو کم وینا چه دوی کڑی داغا بمون کلی گویو دویم وقتلهم الانبیاء وجلد دوی انبیاء کرام لرنا حقا طالب اتو خبری کو یو دا جدا قتل او وجل دا انبیاء کرامو دا خو مشرانو دوی کڑیو رب کریم دوی تا ولی یادی وجعل مودت داری کلیدا ویکشران دا مشرانو پکڑن رازی و ذکر رب کریم نسبت دوی تکی وقتلهم الانبیاء دا خواغا یهودو تا خطابو وینا داخی و چکم پا دور دا نبی علیہ السلام کیو او انبیاء کرام خود دوی مشرانو پلارانو وجلیو و چون کی دوی راضی اور باندینو زکا
رب کریم دلتا داغی ذکر وکم دویتے نسبت کئی دویم علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکلی دیریزی کے یو کست امام شعبی رحمہ اللہ پا مجلس کے دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا قتل صفتو کا امام شعبی ورطا اویلے چتا دا حقوی سرا دا غا پوینو تو یولو کی شریک شوی ور سرا گویا کہ دے کار خدا نو کڑے کار مخ کی خلقو کڑے ہو خدا پیخبال رزاق کار اکڑا استائنے اکڑا نذکر رب کریم فرمائی وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ورتبقوا ایچ اسکی تاسو عذاب سوزون کے علک خبر دا سکلو کی دلتا ذوقوا دیکراس صدای علماء لکی دوی انبیاء کرام ہوتا دا تکلیفونو گوٹو نسکولیوا نو اللہ تعالیٰ بدوی تد عذاب گوٹو نوس کئی زکا نسبت تذوقو کئی دا عذاب حریق ورطا رب کریم ولی تیار کرے وجہ صدا ذالک بما قدمت ایدیکما تاسو زون کے عذاب چه تاسو تا تیار دے دا پا سبب دی چه مخی کریو لاسو نستاسو الکا تنہا لاس مراد ندے ہر گناہ مراد دا کہ تعلق دا اللہ سرویو کہ دا نور اندامونو سرئی و مفسرین کرام لکی دلتے لاس خاص کر وجہ دا گناہ چه اکثرا خلق کئی بلا سنوی کئی زکے لاس دلتا خاص کر نذالک بما قدمت ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ يَقِينًا باری تعالیٰ ندے ظلم کون کے بخبرو بندگانو للعبید طالب حدیثی کی ظلم سے قد مبالغینا کسو کوئی چه نفید سے غید مبالغی شویدہ اللہ تعالیٰ دیر ظلم کون کے ندے بخبرو بندگانو نو چک بچوئی ولی نفس ظلم کئی وہ دیر نہ کئی نو وینا دیزے کی سے غد مبالغی روڑلا مخیزے کہ اللہ تعالیٰ دا نفس ظلم نفیہم کڑیوا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ نوانتا تنہا ظلم ذکروا دلتے سے غد مبالغی روڑا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَا لِرَسُولِنَا دا یو قول شا یا علماء کرام لکی دلتا ظلامی سے غد مبالغی راوڑے اشارت ہر نوعی دا ظلم تا درم علماء لکی دلتا نفی دا قید و مقید دوانو تا متوجیدہ یعنی اللہ تعالیٰ ات ظلم کون کے ندے یا دادل تدیر ظلم نہ پیشوئی دے سورہ نساء کے براشی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ لا یظلم مثقال ذرہ علماء کی چه نفی دا دیر ظلم راغلن لگو سر پتریق اولانا پیشو الذین قالوا ربط آیت دمخ کے سران دمرا بیکار خلق کوچ پا پیغمبر پوری مسخری کولے دیزی کہ اللہ تعالیٰ دوی آغا مسخری ذکر کے فرمائی الذین قالوا آغا کسان چویلیو ہوئی یقیناً اللہ تعالیٰ امر کرے دے مونتا اللہ مؤمنہ چتا صبح تصدیق نکوئی لرسولنا ترکم وقت پورے
حتی یأتینا بقربان چې ترسو پوری دے راتک کی مونتا پیوی قربانی سرا قربان مصدر دے لکد غفران و عدوان بشان جمع قرابین رازی علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکی ویدا خبر دوی نمگڑی کولا دا سبی وی لا تؤمنوا حتی یأتیکم المسیح ومحمدنا فإذا أتياكم فآمنوا بهما من غير قرباننا وکلا کتوانا در تراغلل نو بیا پی ایمان اولری تاسو من غیر قرباننا داس قربانی تاکلو النار الزامی جواب رب کریم ورکی قلت ورتقوا قد جاءكم رسولنا یقینا راتک کڑو پیغمبرانو مخکزمان بالبینات پخکار دلائل سرا وبالذی پا اغس باندې قلتم چې تاسو یې وایئ نورم ډېر ښکاره معجزې ورسره وي او دا څه شی چې تاسو غواړئ نو په دې باندې هم راتګ کړی وه نو فلم قتلتموهم ولې وژل تاسو هغې پیغمبرانو لره که چېرې تاسو په خپله وینا کې رښتیني یئ که رښتیا د قربانۍ د وجې ایمان راوړئ نو مخکنو پیغمبرانو خو پې راتګ کړی نو هغوی مو بیا ولې وژل اوس تسلی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته فإن كذبوك پس کچری دوی تکذیب کوي ستا او دروغجن ګڼي تا لره نو جزا به لره فإن كذبوك فلا تحزن ستا تکذیب کوي نو ته غمجن کیږه ما ولې فقد كذب رسل من قبلك یقینا تکذیب کړی شوی و د ډیرو رسولانو مخکې ستانه جاءوا راوړي و هغوی بالبینات راتک کړی و هغوی راوړي و هغوی ښکاره دلایل بینات د عوامو سره ولګوئ د عوامو دلایل دی سکون کې د مرګ دی سکون کې د مرګ دنیا کې چې څومره سا والا دي دوی به یو ځل مرګ سکي وانما توفون اجورکم یقینا پورا پورا بدر کړئ شي تاسو ته اجرونه ستاسو په ورځ د قیامت فمن زحزح عن النار څوک چې لرې کړی شو د اور نه دام تشجیع ده ګوره وادخل الجنة او جنت ته ننوست یو شی راخکل لرې کول بیا وی وما الحیات الدنیا نه دی ژوندونه وي الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې ورکولو نو چې هر کله ژوندونه وي سامان د دوکې ورکولو دی نو انفاق وکئ دا خپل مالونه د الله تعالی په لار کې مصرف کئ بخل مه کوئ جلال الدین سیوطی رحمه الله وی خلق وی چې محشری معتزلی ما ته دا معلومات نو وی بالآخره می دې ځینه معلومه کړله چې دی رښتیا معتزلی دلته چې وی فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز بیا وی ورپسې فأي نعمة اعظم من هذا د دینه بلوی نعمت بل کوم یوي چې څوک جنت ته ننویستلی شي وی دې ځای نه مې د اعتزال ځکه معلوم کړه چې معتزله د رؤیت د باري تعالی نه منکر دي او په نزد اهل سنتو باندې لوی نعمت هغه د رب کریم دیدار دی خدای تعالی لیدل دي او دې وی د دینه بلوی نعمت بل کوم یو وي لتبلون خامخا به ابتلا وکړی شي څنګه د واحد راوړه ابتلا مونږ ویلې امتحان ته ویلې کې کله تشریعي او کله تکویني وي نو اوس داعی ته تشجیع ورکړي تشجیع څه ورته وایي لتبلون خامخا به ابتلا او امتحان کولی شي په تاسو باندې
فی اموالکم فبارد مالون استاسو کے وانفسکم فبارد نفس استاسو کے کلمہ بمالی ابتلا سر مخامخی کلمہ دانفس ابتلا سر مخامخی بل وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ او خامخا با اوریتاسو دا اغی کسانونا کتاب ورکڑی شویو من قبلکم مخکستاسونا ومن الذین اشرکو دا مشرکانونا سشیبتنا اوری ادن کثیرا دا جب ضرر دیرا دا داعی تا تشجیع دا اے دا حق داعی پلار دا دعوت کے با مالی امتحانات در باندے امراضی بدنی امتحانات با در باندے وَتَتَّقُوا زان مبچ کد اللہ تعالیٰ دنا فرمانینا دا بد رد خوبوئی وکتا سزان بچ کا دا صبر موکا پدی مسوائب باندے او دا اللہ تعالیٰ دنا فرمانینا مزان بچ کا نو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ یقیناً دا چیدے داغی مخوب کارونونا دا پدین کے خلاصہ بس شیرہ اوزی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا نجزا دادا چی تنالو ثواب اہل العزم اے خلق تاسو دا اہل عزم خلق ثواب را حاصل کے زانتا دا اہل عزم ثواب بزانتا را حاصل کی اولوی سعادت بمو پبرخشی دا دیزی کے چراغ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ دا خبری بیدا سے یورز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورلی باندسکور سورلی مبارک تیرہ شولا سعد ابن عباد سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ عیادت روانوا عبداللہ ابن عبی ابن سلول مخراتو کا دیر اسپور استغی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا ہوئلے وی ورتقت آزانی نتن حمارکا ساد حمار اغا بدبوئی رات تکلیف راو رسو من پا طرف مراز اخوار وانشا دی دوران کی چیدے ابن رواح رضی اللہ عنہ ورسرو ورطوی واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا ابن سلول پا اللہ قسم چه دا محبوب دا سورلی دا بوی چه دا اغم دا تانا دیر اطیب دائی دا حمار بوی دا تانا دیر اطیب دائی نو دا خبری بخلق کئی در پسے بد رد بدر پسے وی نمون بدر باندی دیو ٹاپی بلگی در باندے و صبر بکے او چه کل دے صبر وکا نو ثواب دا اہل عزم بدر طرف بکرین در کے من عزم الامور عزم مصدر دے کنا پمعنا دا مفعول سرا نو عزم پمعنا دا معزوم سرا یو قول دادے تعبیر بسنگو کو اے دادے من عزم الامور داگے امور معزومونا علیہا دا آگے امورنا چے پاگے عزم کولیشی یا دے دا آگے امورنا چے واجب دا پتا باندے چے عزم اور باندے ہوکیم یا دا آگی امورنا دے عزم اللہ تعالی معظم ثبات الرأي على الشيء الى امضائه رب کریم فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ دا دیزینا اخوہ تدریم نمبر باب دے تراخر دا سورت پورے بدی کی اولا اعادت مسائل اربعو دا التوحید پیوصل نہاتیا کے رسالت یوصل دری نوی کے جہاد یوصل پنز نوی کے انفاق یوصل شپگ نوی کے لس صفات پد صالحین ذکر کی ددغی امت چکم صالحین دی لس صفات پہ ذکر کی سالور دعاگانی پہ ذکر کی دعا اولا التوسل لعقیدت التوحید للحفاظت عن النار توسل دے پاکی دید التوحید سرا بعقیدت التوحید للحفاظت عن النار یوصل یونوی کے دویم چرے ساتنا دا شرک نا چه مفسد خزیان تے یوصل دونوی کے
درم توسل دے بالایمان بالرسول والکتاب لتکفیر السیئات دے وصل درینوی کے سلورم سوال دے جنت دے او نجات د خزینا په یو سلسلور نوی کې لصفات د صالحینو په ذکر کې یو دا چې دوی اولو الالباب دي بل صفت دا ذکر باللسان بل صفت عبادت بالجوارح بل دا چې د پزړونو کې ګوره انکار لري په کوپر دا رنګي بیا سلور ادعیه دي مع البشار یو سل 95 کې رستو دا دعیون پنز صفات دی پا 95 کے اوصاف صالحہ دا اہلی کتابو دی پا یوصل 99 کے آخرانی آیت کے سلور اوامر دی چی تعلق دا طول صورت سر دے الصبر پا ضد اہلی کتابو باندے چی متمسکین دی بالمتشابہات وکذل بغات مصابرہ دا پا مقابل دا قبائح دا اہلی کتابو کے مرابطه د په اصول خمسه باندې او تقوا د په اوصاف باندې چې کم لري کون کې دي د هزیمتنا دا اخره کې بداسل خبر راته وکي الله تعالی فرمای و اذ اخذ الله ميثاق النبيين رب آیت تمخ کې سرا مخ کې طالبان انذار ذکر شا دلته ذکر کې چې ګور عدم النفع للناس دیتا سگٹا نرسید انذار اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ کل چاخست اللہ تعالیٰ وعدہ داغی کسانونا اوتو الکتاب چی کتاب اور طور کڑے شوئیوا یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ دا ملایانونا خستیوا دسوشی وعدہ وا لَتُبَيِّنُنَّهُ چی خواب ما خواب بیانوی تاسو دا کتاب خلقتا شرح وضاحت دے کوئی خلقتا للناس ولا تکتمونه دخلقنا بین پٹوئی بینا کتمان بنا کوئی تحریف بنا کوئی فنبذوه وراء ظهورهم اغرزو دوی دا کتاب رسول شاگان اخبرونا کنایت دا عدم عملنا واشترو به تمنا قلیلا ویخست پدی باندی پیسی لگے فبئس ما یشترونا نو دیر بد آغا چی دوی اخلی دیر بد آغا چی اخلی دوی آزادا دے دا دیر بد کار دے چید اللہ تعالیٰ پا کتاب لگی پیسے دا خلقنا اخلی طالبانو دا چراغ لو ولا تکتمونہو قطادت رحمہ اللہ وی دا میثاق اللہ تعالیٰ خستے دے علی اہل العلم دا علماؤنا رب کریم دا کلک لوزا خستے نو فمن علم شیئا وی چاہتا چیو شی یادوز دیو نو خلقو تا دی قرسی بیا مبارک فرمائی و ایاکم زان اساتی دے کتمان دا علمنا زکا کتمان دا علم چی دے حلاکت و تبائی دا علم با پتائی نا کدے پٹکانو تبا کی گے اور سرو حلاکی گے بیا مبارک فرمائی قطارتا توبا لعالم ناطق و مستمع واعنا خوشحالی آگے عالم لردا چاگا علم باندی نتقی و علم خلقو تبیانی او خوشحالی آگا اوریدن کی لردا چاگا واعی وی یعنی ازدکا ان کے ددگی علم وی او بے بیرتا مصرف وی او دا یو زوانی یو چلے علم علما دے مناسب لر خوشحالی زکا دا علمیات کو خلقو تے بیان کا او دا بل ووری دا او بیائی چلے ور قبولی کو یادی کزان سرا نو علم یادول پکار دی و بیانول پکار دی بٹائی بینا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی محبوب فرمائی من سئل عن علم ترمیزی حدیث ہے چانچ دیو علمی مسئلے بارکی پختنا وکڑیشوا او بیاد دا خبر پٹکللا فکتمہو نو الجما دا دا پخلی کی بچے دے دا اور واگی واچولیشی امدا وجد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی لولا ما اخذ اللہ الميثاق على اہل الكتاب رب کریم دا کتاب ولو دا علمونا لوزن ویخستے نو ما حدثتکم بشیئنا یو شیبہ میں ہم در تنوی بیان کرے مخی میں در تویلیو اگا یو آیت دادے امدا وجد علام ابن کثیر وی دویم جلدی و سلی واتیا کے فعلى العلماء وعلماء دا خبر لازم دا چه مصرف کی دوی ما بی ایدیهم من العلم النافع الدالی على العمل الصالح ولا یکتمو منه شیئا عالم تا پکار دادی چه علم بیان کی
او داغی نا یو شیم پت نکی او کچر تا چا بیان نکو کتمانی ہوکا نو رب کریم دا سخت وعید دم دی پا بارک را لے گلے دے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتو عربت دا آیت نمخ کے سرا دل تراغل ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهما نو اس انا کتاب ورزول عمل خودوی نکو و دا باوجود داغی بیمتا مساتل چه زمون دستائنی اکلیشی پدے باندے اللہ تعالیٰ فرمائی لا تحسبن الذین گمان دی نکی اغا کسان یفرحونا جے خوشحالی کئی بما پا اغی بدو کارونو باندے اتو چه ورکڑی راتت کڑے دے دوی گمان دے نکی اغا کسان یفرحونا جے دی خوشحالی کئی بما پا اغی بدو کارونو باندے اتو چه دی ورطراتت کڑے دے وَيُحِبُّونَ وَخَوِدْ وِدَا خَبَرًا أَن يُحْمَدُوا چِدَدْوِي دِسْتَائِنَ وَقْلَيْشِ بِمَالَ فَأَغِي کار چِدوی ندے کڑے من التمسک بالحق یعنی بدیو تراتک کوی او خوخیدہ چکمو کارونو تا کمو نیکیو تا چِدوی راتک ندے کڑے فَآغی نیکیو باندی دے دوی صفت وکڑیشی فلا تحسبنهم گمان مکو پدوی باندی دلری والی دا اور دا عذابنا او دا دوی دا پارا مروان پا وقت خلافت ددک پا مدینہ منورہ کے خپل دربان چی رافع تویلی ویلان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماتا توی چدا کار خوبار چاہ کے دے ہر سوک دا خبر خوخی چی زمان استائن و صفت اکلیشی بما لم یفعلو دا وعید چی متوجی خبر کیونو دا مبارک ورطویل چی دا آیت نازل دے پبارد اہل کتابوں کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ورطویل آیت پبارد اہل کتابوں کے نازل دے بلی تگورا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتو گمان مکوتا پا آگی کسانو باندے یفرحون بما اتو دا بما اتو سشیدے من اضلال الناس بما لم یفعلو من التمسک بالحق یا بما اتو من الشرک والبدعا او بما لم یفعلو بالسنت والاخلاص یا بما اتو چاگت ترک دا غزوی دا او قعود و ناس دا پکور کے او بما لم یفعلو بالجہاد اللذی لم یفعلو دوی باندے دا گمان مکوت فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب ولهم عذاب علیما دی زین اقوات و ساخر باب دے تراخر دا سورت پورے اللہ تعالیٰ فرمائی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عنوان دا آیت دے دعوت توحید پکے دا خاص اللہ تعالیٰ پوا کی دیا غزر بادشاہی دا اسمانون اللہ تعالیٰ لرا او دزمکے او اللہ تعالیٰ پر یوسیز باندے قدیر دے ان فی خلق السماوات والارض یقینا پا پیدائش اسمانون دزمکو کے او پہ اختلاف دشکو دورزو کے لآیات لئول الالباب ولا سمو اویل خامخا علامیون خانے دا قدرت دی وخیار خلق لرا وخیار خلق سوک دی اولو الالباب الذین آغا خلق دی یذکرون اللہ جد اللہ تلا ذکر کی پولالا باندے وقعودا پناستا باندے وعلا جنوبهم پاڑخونو باندے رب کریم یادوی پناستا پولالا پاڑخونو باندے دیزی کی طالب الحاویل الفتاوہ دویم جلتا سو گو رئی التے لکلی دی الفتاوہ المتعلق بالتصوف زانتا مستقل فتاوی لکلی دا آغا فتاوہ چی تعلق دا تصوف سر دے دا آیت مبارک کلتا ذکر کرے و مسئلہ پا عنوان سر ذکر کئی ولی فی جماعت پیو جماعت نیکانو کے خلق ناس دی پیو جماعتو تلگی کے دا رب کریم ذکر کئی
بیا د دې جماعت نه یو کس پاسېږي ذاکرا واستمر علی ذلک لوارد حصل له یو کس پاسې د دې مجلس نه د وجه دی وارد نه چې دته حاصل وه باطن ته یو کیفیت را حاصلو او د پاسې د پدې دوران کې لګیا دی ذکر کوي آیا دا کار وې دته جایز دی او که ناجایز بیا وایي چاته جایز دی چې دې کار نه منع کړي او که نه او که چا وایي منع کړه نو هغه دپاره به تعذیر ورکولی شي او که به نشي ورکولی سوال یې کړی جواب آخره کې وایي نه هېڅوک هم دلره نشي منع کولی که چا منع کړه قاضي به تعذیر ورکوي بیا آخره کې وایي وکیف ینکر الذکر قائما یو څوک به د ولاړې د ذکر نه انکار څنګه کوي وقد قال الله تعالی الذین یذکرون الله قیاما وقعودا دا خو الله د نیکانو صفت ذکر کړی د اولو الالباب او د هوښیارو خلکو صفت ذکر کړی دی هوښیار خلک هغه دي چې رب کریم په ولاړه هم یادوي رب کریم په ناسته هم یادوي او رب کریم په اړخونو باړخ باندې هم یادوي لنډه دا چې په هر حالت کې د رب کریم ذکر کوي دا هوښیاران خلک دي او بل ويتفکرون فی خلق السماوات والارض دویم صفت دا دی چې تفکر کوي په پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې نو مخکې که ذکر تنها د ذکر د ژبې سره لګوئ نو هغه به د ژبې عبادت شي ويتفکرون فی خلق السماوات والارض نو تفکر چې دی دا بیا د زړه عبادت دی تفکر کوي په پیدایش د اسمانونو کې او په پیدایش د ځمکو کې او بیا وایي ربنا ای رب زمن ما خلقت هذا باطلا ندی پیدا کړي تا دا بے فیدی دی ندی پیدا کړي فقنا عذاب النار بچ کے مونگا عذاب النار دا عذاب دا اورنا دا اور دا عذاب نمو بچ کے نو رب کریم دو خیارو خلقو صفت ذکر کدا چې دوی به رب کریم یادوي په ناسته هم په ولاړه هم او دغه رنګې چې دی که اړخې لګولی هم امام بغوی د علی رضی الله عنه نه قول را نقلی هغه وایي مراد ترې نه مونځ دی هذا فی الصلات یو څوک به مونځ کوي یصلي قائما که طاقت نه نو په ناسته دې وکړي او که طاقت نه نو په اړخ باندې دې وکړي همدا راځي سورې نساء کې هم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكما نو دا تینا مراد او یاد تینا عام ذکر مراد کئی پا ولاڑا هم در رب کریم ذکر کئی پا ناستا هم در رب کریم ذکر کئی کہ ارخ لگولی هم در رب کریم ذکر کئی او داغی ترسنگ ویتفکرون و تفکر کئی بچا کی فی خلق السماوات والارض په پیدایش د اسمانونو کې او په پیدایش د ځمکو کې د ځمکې او د اسمان په پیدایش کې چې تفکر کوي نو طالب اوس تفکر چاته ویلی کېږي تاسو خو ویلي دي منطق کتابونو کې چې فکر عبارت دی د ترتیب د امور معلومونه د پاره د تحصیل د مجهوله امور معلومو کې او څوک فکر کوي دې د پاره چې مجهول په ځان ترا حاصل کی نو دلته بیا تعبیر څه شی دی نو دی وایي هو اعمال النظر فی الشیء یو شي کې د خپل نظر ته عمل ورکولا یو شي کې د خپل نظر ته عمل ورکولا دې ته چې تفکر ویل کېږي تفکر کوي د الله تعالی په خلق کې ځینې علماء کرام لا دا وایي دا تفکر فکر چې دی دا مخلوق دی د فرق نه او فرق چې دی مخلوق ته وایي یو شی سولول چا وایي د هغې نه چې دی دا مخلوق دی بهر تقدیره و تفکر کوي په چا کې فی خلق السماوات والارض بیا د هغې نه وروستو قانون ته ګورئ امام ربانی رحمه الله دلته یو خبره ذکر کوي هغه دا ده العلم الحضوري دا چراغ لکنه تفکر کی فی خلق السماوات والارض نو دین یو روایت کې بیا دا راځي
خلقو ته پکار ده چې تفکر وکړي په پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې. روایت کې راځي چې تفکروا فی آلاء الله، د رب کریم په نعمو کې تفکر کوئ او د الله تعالی په ذات کې چې تفکر مکوئ، ذات کې تفکر مکوئ. نو دین دا معلومیږي چې تفکر د الله تعالی په هغه مرتبه د ذات کې چې منع دی. تفکر بکې په مراتب الافعال والاسماء والصفات، تفکر بکې اختصار بکې په مراتب د افعال کې د الله تعالی په صفاتو کې او د الله تعالی په اسماء کې. امام ربانی رحمه الله یو نقطه ذکر کړي، وای دې پاس خبرې نه دارا معلومیږي وبهذا يظهر امتناع تعلق العلم الحصولي بحضرة الذات. تاسو علم تقسیمي منطق کتابونو کې علم حصولي او حضوري تا وای دې نه دا معلومیږي چې د باری تعالی د ذات پورې تعلق د علم حضوري ناراضي بغیر د شیبې د اسماء او د صفاتونو د علم حصولي. امام ربانی رحمه الله وی دا لاسوي هغه مبارک فرمای علم حضوري هم ساکت دے دغه مرتبه علیانا، ځکه د علم حضوري جولان وی کیږي الى نفس العالم وما هو عينه، يعني الى مرتبه العينيه والاتحاد، وذلك كفرنا. والله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من أنفسنا، فهو سبحانه وراء الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء في جانب القرب لا في جانب البعد. فلا سبيل للعلم الحضوري أيضا إلى تلك المرتبة الأسنى. قانون توسو ګورا ودوام حضور او علم لدني بسيط جحاصل وسوفي لرا او متعلق بحضرة الذات وراء العلمين. یو صوفی ته چې کوم علم حاصل ده دا وې د حضوري او د حصولي نه اقوا ده. ولا يجوز اطلاق التفكر عليه الا مجازنا. بیا وی وقد ورد في الشرع التعبير عنه بالذكر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله انما هو ذلك لذكر اللساني. هغه دا مراد ده، هغه دا مراد ده. نو دې په تفکر کې بچا کې په پیدائش د اسمانونو د ځمکو کې روایاتو کې راځي ویل لمن قرأها ولم يتفکر فيها. هغه انسان لره د هلاکت وي چې هغه داول ولي او بیا پکې تفکر نه کوي، بیا پکې تفکر نه کوي. تقوا، توکل، عبادت، حج او عمره، جهاد، هجرت. نو ذکر اصل کې د زړه شی دی ګورا، لیکن په ژبه باندې داغې نه چې تعبیر کیږي. امدا وجدا شرح السنه کې امام بغوی رحمه الله وی رکعتان دو رکعتا جاغه ادا شي د تفکر سره خیر من قیام لیلۃ، دا د ټول شپې د قیام نه غوړه دي. ولی دا دو رکعات ادا کړو خو د ذکر انداز کې رب کریم یاد ورتا. د ام درداء رضی الله تعالی عنها پوښتنه وشو کوم یو عمل وی دی؟ مبارک ورته جواب ویلې وای کان وو دا ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ اعظم عمل الفکرہ، فکر چې بهترین عمل و الله تعالی په مخلوق کې او کائنات کې به تفکر کوو. حسن رحمه الله وی دا فکر چې دا یو آینه ده چې تا خپل حسنات او سیئات خای، نو فکر کوا. ابن العون وی الفکرة تذهب الغفلة، انسان چې فکر شروع کینو دې سره غفلت چې لري کیږي، غفلت لري کیږي او قلب کې خشیت را پیدا کیږي، لکه څنګه چې په اوبو سره فصلونه راشنه کیږي. نو دا قرانګي په فکر سره امام بغوی دویم جل 152 کې وای هغه د زړه تازګي را پیدا کیږي. نو فکر بیا عام دی کله فکر په کائناتو کې وي
کله فکر په قران کریم کې، کله فکر په یوم القیامه، کله فکر په اوامرو کې وي، کله فکر نواهیو کې وي، کله فکر اوقاتو کې وي، کله فکر وی لغلبت الاسلام، د اسلام د غلبې لپاره. نو رب کریم فرمای دوی بل دعا کوي ربنا اننا سمعنا، اے رب زمون یقینا اوریدل او منادیان دیو منادینا دیو داعینا ینادی للایمان چې دعوت کو د ایمان طرف ته دی ویل ان امنو بربکم چې تاسو یقین او باور وکړئ پر خپل باندې. نو موږ ایمان راوړو، یقین او باور مو وکړه. ربنا اے رب زمون وبخښ موږ لره ګناهونه زمونږه، وکفر عنا ولرک زمونږه سیئاتنا هغه بد حالونه زمونږه، سیئات زمون بد حالونه زمون بد عادات زمون، وتوفنا وفات کمونږه مع الابرار سره د ابرارو د نیکانو خلقو سره وفات کا. ربنا اے رب زمون راک مونږ لرا ما وعدتنا غچ وعده کړی د تا زمون سره علی رسولک په ژبه د پیغمبرانو خپلو، معنا دا چې د دې مستحقین جوړ کا مونږه، ولا تخزنا او مشرمنده کو مونږ لرا په مخالفت د رسول صلی الله علیه وسلم یوم القیامت په ورځ د قیامت د تعذیب. انک لا تخلف الميعاد، یقینا ته مخالفت نه کې د وعده. فاستجاب لهم ربهم، بس قبلوی دوی لرا رب دوی، ربهم رب دوی انی لا اضیعو چې سبوا انی هغه دا چې نه بیا انی معنی بیا انی بدی چې زنه ضایع کوم عمل د عمل کوونکی. دا فاستجاب لهم ربهم سره تقدیر ولګوي، بس قبلوی دوی لرا رب دوی چې سغواړي او دا بی انی لا اضیع بدی وجه چې زنه ضایع کوم عمل دی عمل کون کې من کوم تاسو نه ناری نه ویو کزنا نه وی بعض تاسو نه د بعضو نه دی. په پنځه صفات ذکر کړي د اولل الباب، فالذین پس هغه کسان چې هجرت کړي د الله تعالی په لار کې او استلې شوی دي د کورونو نه مجبورانه، و اوذو تکلیف ورته ورکړی شوی دی فی سبیلی، تنګ کړی شوی دی فی سبیلی ای من اجل سبیلی، وقاتلوا او دوی دښمن وژلی دی، وقتلوا دوی قتل کړی شوي دي. نو لو کفرن عنهم سیئاتهم، خامخا به ورجوم زه د دوی نه هغه بد کارونه د دوی بدنامۍ د دوی، او خامخا به زه داخل کړم دوی لره جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه نهرونه، ثوابا من عند الله، ثواب به ورکړی شي دوی ته ثواب د الله تعالی د لورې، والله عنده حسن الثواب، او د الله تعالی سره چې دی ښه ثواب دی. لا یغرنک، دوکه دې نه کي تا لره ګډ وډ ګرځېدل د هغې کسانو کفرو چې کافران دي فی البلاد په ښارونو کې د پاره د مالونو، دا مالونو پسې ګرځي د دوی دا ګرځېدل د تا لره دوکه نه کي. ولې متاع قلیلا، ای هذا متاع قلیلا، دا خو څه لږه شان ګټه ده. ثم ماواهم جهنم، بیا ټکانه د دوی جهنم ده او ډېر بد ځای د رجوع دی دا جهنمه. اوس څوک به وایي جواب دنیا د پاره خو مومن هم ګرځېږي، نو څنګه رب کریم د دې خلکو وایي ذکر کا. الله تعالی جواب ورکوي مومن هم د دنیا د پاره ګرځي، خو د هغه ګرځېدل څنګه دي. لکن الذین اتقوا ربهم، لکن هغه کسان چې د خپل رب نه یېرېږي د دوی دپاره جنتونه دي چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه انهار، همیشه به وي په دې جنتونو کې. فیها خالدین فیها نزلا، همیشه میلمستیا به وي دوی لره من عند الله د الله تعالی د لوري. وما عند الله خیر للابرار، هلکه ابرار راغله، ابرار چاته وایي هم الذین بروا الآباء. ادب المفرد کې دا قول اخستی دی بروا الآباء والابناء، یا ابرار هغه دي الذین لا یؤذون الضر، ضرې ته هم ضرر نه رسي. ابن ابي حاتم وایي یا ابرار هغه دي چې د الله تعالی حق ادا کوي، او په نظرونو وفا کې قرطبي وایي ابرار یا هغه دي المطیعون لربهم، یا ابرار هغه دي الذین یخرجون من طاعتنا ويشتغلون في طاعه، الله بندگی کوي نو چې د یو نه وځي په بل کې مشغولېږي، دې ته ابرار ویلی کېږي. وان من اهل الكتاب، واستقسم د اهل کتابو کوي، تقسیم د اهل کتاب د نیکانو په کې درې صفات ذکر کوي. الله تعالی فرمایي یقینا د اهل کتاب
بعض هغه دي چې خامخا ایمان لري په الله تعالی باندې هغه چې نازل کړی شوی دی تاسو ته هغه چې نازل کړی شوی هغوی ته په هغې ایمان لري خاشعین لله الله تعالی لره ویرېدونکي لا یشترون ناخلي دوی په ایتونو د الله تعالی باندې ثمنا قلیلا لږې پیسې اولئک دغه خلک چې دي لهم دوی لره اجرهم اجر د دوی دی په نزد رب د دوی یقینا الله تعالی چې دی سریع الحساب جلد حساب کوونکی دی اس آخرہ کیا اوامر روڑی لگی گی د ټول صورت سرا رب کریم فرمایا ایها الذین آمنوا او د ایمان والو خلاصه د صورت تکا یا ایها الذین آمنوا اصبروا صبر کې تاسو پس شي باندې صبر کې پس د اهل زیغ باندې چې متبعین د متشابهات دي یا صبر کې تاسو په تکالیف د ایمان وصابروا او مقابلو کې دی او بل سره په خسته صفاتو کې یا وصابروا صفات علی صبر کوي مقابله پکې ده ورابطو او چمتو سیږي مقابله د دښمن ته طالب اصل کې ورابطو راغلی رباط مرابطه ځان تړلو ته ویل کېږي دوه شکل لري یو دا چې څوک په سرحداتو د اسلامي ملک کې او د هغې ملک سرحدات ساتي دا هم رباط ده او یو رباط دا دی رباط النفس دی هغه بیا اسباب الوضوء بالمکاره سخت ژمي کې او په سختیو کې اودس کول پوره او ډېر قدمونه اخیستل مساجدو ته انتظار الصلاة بعد الصلاة حدیث کې راځي نو فذلکم الرباط دا هم رباط دی دې ته رباط النفس وایي او یو رباط هغه دی چې سرحد د اسلامي ملکو ساتلی شي د دښمن نه نو رب کریم فرمایي ورابطو چمتو سیږي تاسو د سرحدونو حفاظت مو کوئ واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه په اصولو خمسو سره یو واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه په منلو دا عقیدې د توحید یا واتقوا الله د الله تعالی نه ویریږئ د دغه دیرشو خصلتونو نه لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب کړی شئ امتیازات د صورت څه شی دي طالبان دا صورت خپل امتیازات لري یو امتیاز یې دا دی په دې کې دفع د شبهاتو خاصه وعلى التوحید والرساله ورته خاص شبهې پکې وي هغه یې دفع کړلې دویم ډیر دلایل پکې په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې دریم ډیر قبایح د اهل کتاب و څلورم تفصیل د علل د هزیمت او د شکست د احد او د هغې حکم پنځم زواجر منافقین لره ذکر شول او له صفات ذکر شول شپږم خصوصي بشارت پکې ذکر شو شهیدانو ته اووم د نبی علیہ السلام صفات پکې ذکر شول بهترین اتم اوصاف حسنه پکې د اولو الالباب ذکر شول نهم مباهله پکې وا دا د دې صورت امتیازات چې دا صورت په دغه صفاتو باندې په دغه مسائل او مضامینو باندې د نورو صفاتونو نه چې دی هغه جدا و ممتاز ور باندې اللهم صل على محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل صلى الله عليه وسلم